سلامونه، امید کوم چې تاسو بخیر. په نن ویډیو کې به موږ تاسو ته د زړه دوه غټو میډیکل ایمرجنسیز حالاتو په باره کې معلومات درکو، ترڅو چې موږ ته پته ولګي چې په دې انسان د زړه بیماری را روانه ده، او بیا یې موږ د مخکې نه خیال وساتو که هغه د خپل ځان وي یا په کور او معاشره کې وي. نو موږ ته پکار دی چې په دې له مخکې ځان پوهه کړو او د خپل ځان یا د کور والا کیر وساتو. د انسان زړه ته دوه غټې میډیکل ایمرجنسیز پیښیږي چې په هغه کې یو د هارت اٹیک او بل د کارډیک ارست. دا هر څه به موږ تاسو ته په ساده پښتو کې وایو. نو که غواړئ چې موږ د دې ساين او سیمټمز یعنی علامات وپیژنو او په دې باندې ځان پوهه کړو، نو دغه ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. اول به موږ وایو چې هارت اٹیک څه ته وایي، د دې علامات څه دي، یعنی موږ ته به څنګه پته لګیږي چې انسان ته هارت اٹیک وشول. هارت اٹیک ته په میډیکل لینګویج کې مایوکارډیال انفریکشن ویل کیږي. کله چې د انسان د زړه مسلز ته بلډ سپلای بند شي، مطلب د انسان د زړه منځ ته پمپ کېدلو ته خو وینه ځي، خو د زړه ولا چې کم غیر چاپیره مسلز دی، یعنی د چار چاپیر چې کومه د زړه غوښه دی دې ته وینه بند شي. اخر ولې د زړه ولا چې کم غیر چاپیر غوښه دی دې ته وینه بند شي، د وینې سپلای بند شي او وینه ورته بلاک شي. د انسان په زړه کې موږ سره دوه مین کورونري آرټریز دي. یو کورونري آرټری لیفت سایډ ته دی یعنی ګچ سایډ ته دی، او بل کورونري آرټری رائټ سایډ ته دی یعنی خي سایډ ته دی. دغه دوه مین چې کومه آرټریز دي دغه زموږ زړه ته صفا وینه یعنی اکسیجنیټډ وینه ترانسپورت کوي. کله چې موږ سره کورونري آرټری بند شي یعنی دننه په دې کې یو بلاک جوړ شي، یو دیوال جوړ شي او وینه د زړه مسلز ته یعنی د زړه غوښې ته بند شي، نو دې ته بیا ویل کیږي هارت اٹیک. څنګه چې زموږ د جسم وړې نه وړې حصې ته وینه پکار دی چې اکسیجن راوړي او خوراک راشي، دغه شان زړه ته هم وینه او خوراک پکار دی ترڅو چې زړه هم خپل کار کوي یعنی وینه پمپ کوي. اخر هارت اٹیک د څه شي له وجې کیږي، مطلب دا زړه ته چې کومې کورونري آرټریز رغلي دي دغه شریانونه رغلي دي دا څوک بندوي او څوک یې بلاک کوي، او په دې کې دننه دیوال شان جوړوي او وینه زړه ته بندوي. د هارت اٹیک تر ټولو غټه وجه د کورونري آرټریز ډیزیز. په دې بیماری کې زموږ کورونري آرټری ډیر تنگ او نری شي او په دې کې خراب کولیسټرول او ټرایګلایسیرایډز جمع شي. په دې آرټری کې یو کلاډ جوړ شي یعنی یو سخت دیوال شان جوړ شي چې په نتیجه کې دغه بیا زړه ته وینه نه پرېږدي او هارت اٹیک ترې کیږي. دویم دا چې کله بلډ پریشر ډیر زیات های وي. های بلډ پریشر کې موږ سره په کورونري آرټری کې د وینې پریشر ډیر زیات های وي چې په نتیجه کې کورونري آرټری ډیمیج کیږي یعنی خرابېږي. دریم دا چې سیګریټ سکل، په سیګریټو کې خطرناک کیمیکلز دي لکه نیکوټین، کاربن مونو اکساید او ټار، نو دغه کیمیکلز هم کورونري آرټریز ډیمیج کوي. څلورم دا چې های کولیسټرول، کله چې د انسان په وینه کې کولیسټرول لیول ډیر زیات شي، نو دغه کولیسټرول بیا په کورونري آرټریز کې جمع کیږي او وینه بیا زړه ته نه پرېږدي. پنځم دا چې ایکسرسایز نه کول، ورزش نه کول. کله چې موږ ورزش نه کوو نو په موږ کې ګلوکوز، کولیسټرول، لیپیډز دا هر څه زیاتیږي چې په نتیجه کې بلډ پریشر هم زیاتیږي او کورونري آرټریز هم بنديږي. دغه پنځه غټې وجې دي چې انسان ته ترې هارت اٹیک کیږي. که چاته هارت اٹیک وشي یعنی د دې زړه ته وینه بند شي، نو په هغه کې به دغه شپږ علامات خامخا موجود وي. اول دا که د چا زړه بند کیږي بغیر د دماغي بیماری او یا بل څه خفګان نه، لکه داسې ورته ښکاري چې په سینه راته چا ډیر وزن ایښی دی چې په سینه یې ډیر زور وي او درد هم کوي. دویم دا چې کله دغه درد په ګچ، لاس او په غاړه هم راشي. دریم دا چې ساه یې وړه کیږي یعنی بنديږي. څلورم دا چې زموږ زړه خرابېږي یعنی الټي شان راځي. پنځم دا چې کله په انسان باندې ناڅاپه خوله راشي که ساړه او یخني هم وي. شپږم دا چې په انسان باندې چکر راځي او د سر لاندې ځمکه تاویږي. دغه ټول علامات موږ ته راښایي چې تاسو زړه کې څه فرق راغلی دی. نو که چا په خپل ځان کې یا په بل چا کې دغه علامات ولیدل، نو فوراً د ځان کارډیولوجیسټ ته یعنی د زړه ډاکټر ته وښایي او هغه سره د مشوره وکړي. دغه هر څه د هارت اٹیک په باره کې. اوس به موږ وایو چې کارډیک ارست څه ته وایي. په کارډیک ارست کې د زړه الکتریکل سیستم کې مسله جوړیږي. کله چې په زړه کې سپیشل سیګنلز خراب شي او هارت بیټ سټاپ شي یعنی د زړه کولاویدل او بندیدل ودرېږي. کارډیک ارست کې د انسان زړه مکمل ودرېږي او حرکت سټاپ کی چې په نتیجه کې د انسان دماغ ته او نور بدن ته وینه بند شي چې انسان ډیډ ترې کیږي یعنی مړ کیږي. کله چې چاته کارډیک ارست وشي مطلب د دې زړه سټاپ شي ودرېږي، نو په هغه وخت کې سی پی آر کول پراپر ټریټمنټ دی او سی پی آر سره کېدلی شي چې د انسان زړه دوباره بیټینګ شروع کی.